د قبر عذاب شته او کو نشته. نو په حدیث مبارکو کې ډیر لوی روایت راغلي دي او ډیر لوی ظاهره مونږ ته دا موندل کیږي چې د قبر عذاب شته او متواتر المعنی دي. د صحابه په زندګۍ کې هم ډیر لوی روایت مونږ ته موندل کیږي چې د قبر عذاب شته. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای قبر د جهنم د کندو یو کندره یا د جنت د باغچو یو باغچره. دغه رنګ نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو ر تشو میچازو نزان بچ کې چې ولی عام عذاب قبر دار تشو میچازو له سبب د وجنه چې انسان به احتیاطي کوي او احتیاط نه کوي دته ملاويږي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او خټوف وو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلو چې د قبر ته عذاب روان دی. د دې د وجنه دا اوخي دا ټوف وو. عذاب د قبر دا ثابت دی داشتا. اوس د حساب کتاب نه مخکې عذاب ولیدي نو بعضې اعمال د انسان داسې وي چې په دنیا کې الله پاک د هغې سزا ورکړي. لکه مطلب دا د مور پلار نافرمانه یا چا ظلم کړی دی. نو روایاتو کې راځي چې الله پاک دا سزا آخرت ته نه پرېږدي په دې دنیا کې دا انسان غر کړي. نو دغه رنګې بعضې ګناهونه داسې دي چې الله پاک په قبر کې د سزا دا شروع کړي. او بل بعضې ملګري دا هم سوال کوي چې وجود خورې شوی دی نو بیا څنګه الله جل جلاله د عذاب ورکړي. وجود خو شته دی نه. د یاد ساته وجود د ستا په علم کې خورې شوی دی د الله په علم کې خورې شوی نه دی. الله جل جلاله به ولا عذاب دا ورکوي اگر چې تا تخکاری نه. لکه څنګه چې د بجلی په تار کې بجلی تا تخکاری نه دغه رنګ تا ته جنات ښکاري نه دغه رنګ تا ته ملائک ښکاري نه خو لکه شته هوا اوس تا ته ښکاري نه خو شته دغه رنګ تا ته وجود ښکاري نه خو د الله په علم کې شته عذاب دا ورکوي.